ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات وی آی پی. یقینو کوي چې دا په ټایل او په ماربل کې دا ډیره زیاته غټه خرچه راکاږي. قسم په خدای چې دا پروګرام د دې د خاطر اوچتوم چې یو مسلمان ورور ته خیر ورسي. دا به تاسو لیدی شئ چې دا پینټینګونه شوي دي دی خوا دا قسمه قسم ګلونه نو ډیره زیاته مزه کوي. بل د دې چې کوم هغه مخ دی جوړ کړی نه هغه هم بالکل اوار. زه ډیر زیات خفه کېږم چې زما د پښتون ټیلنټ دا ولې خلک مخې ته نه راولي. ما چې څنګه تاسو ته ووي په هر ملک کې که یو معمولی څیز جوړ شي نو اول زمونږ پاکستانیان او بیا دا نور خلک یو هوا ولا ورکي هغه د نسیز جوړ کی. خو دلته که تاسو د دې استادانو دې کمال ته ګورئ که نه سور ښکلې میچینګ کې په الله قسم چې سړی پې دوکه کېږي چې دا ټایل لګېدلی دی که نه څه شی دی څه ټاپه ده. څوک هم خواهشمند وي چې وایي داسې کار مې وشي که نه نو په دې سکرین باندې به نمبر چلیږي تاسو سره هر ټایم رابطه کولی شئ. پاکستان کې ګوټ په ګوټ چې کم ځای نو انشاءالله تعالی دی به دله ټایم درکوي. نو راځئ چې دا ډیزاینونه دا وغیره وګورو. دا مختلف دا ډیزاین د هغې نه مختلف و. بیا که دلته راشو نو په دې باندې هم یو حد خوځولی دی. قدرمنو دا ټول کار دا جدید دور دی خو دا کار دا د لاسو کار دی. که یو سړی وایي چې د پلیکس په ماشین وغیره باندې وتی نو بالکل دا به هسې خبرې. نو دا هم دغه د لاسو کار چې د استادانو محنت کړی دی هغه هنري دي ځای کې مطلب کاره کړی دی. دا جدا کلر جدا ډیزاین نو زه به پې څه خبرې وکړم تاسو مخامخ دی او ډېره زیاته مزه کوي. همدغسې دا لاندې چې کوم ډیزاین شوی ډېر زبردست دی. دغه ډیزاینونه تاسو ته ښکاري. راځئ دننه کمره هم تاسو ته ماشاءالله ماشاءالله زبردست. او دا بیا هغه شی جوړ کړی دی هغه ډیزاین یې کړی دی کوم چې موږ په دې دفترو کې او په دې قیمتي په دې بنګلو کې موږ وینو او دغه ډیزاینونه وغیره شوي خو هغه کمپیوټرایز وي او دا کار دا د لاسو دی. نو که څوک هم خواهش لري څوک هم وایي چې زما د داسې ښکلي ډیزاینونه وشي نو دغه استادانو سره علي 3D پینټینګ دی سره رابطه کولی شي. په دې سکرین باندې نمبر چلیږي. دې خوا که موږ وګورو د یو بل نه ښایسته ماشاءالله ډېر زبردست ډیزاینونه کړي ډېر ښکلي کړي دي. بالکل داسې زبردست چې ډېر ښکلی او ډېر زبردست. همدغسې قدرمنو تاسو لیدی شئ چې دا پینټینګ شوی دی دا ډیزاینونه شوي دي نو لوک ته ټایل ورکوي. دې ځای که بیا موږ وګورو که نه جي نو دا ګل دی جوړ کړی دی نو ډېره زیاته مزه کوي. چې کله انسان په کوڅه را دننه شي هغه انسان چې ته د بهر نه راځي میلمه یار دوست او دا وویني نو یقینو کوي چې په دې ذهن نه مني چې دا د لاسو کار خو ډېر زیات ښکلی کار یې کړی دی. همدغسې تاسو لیدی شئ چې دا بره چې کوم دی د سیلینګ سټایل کې دا کار کړی دی د لرګي لوک ورکوي او ډېره زیاته مزه کوي. قدرمن دغسې دا کار دی. مونږ که وګورو د ټولو نه سیوا خوند خو ټول کوي خو بیا پکې دا بالکل داسې ښکاري لکه چې د لرګي هغه ټوټې دی لګولي دي. نو ډېر قیمتي کار کوي. که څوک هم خواهشمند وي او وایي چې دغسې دی هم زمونږ کور ښایسته جوړ شي نو تاسو بالکل په دغه سکرین باندې به دا نمبر چلیږي تاسو دی سره رابطه کولی شئ. همدغه کار دی چې تاسو لیدی شئ. قدرمنو دا دی خو وګورئ دا استاد دارې پکې کمال کړی دا ډېر زبردست راغی. په الله مې د قسمې زه ډېر زیات خفه کېږم چې زما د پښتون ټیلنټ دا ولې خلک مخې ته نه راولي. ما چې څنګه تاسو ته ووي په هر ملک کې که یو معمولی څیز جوړ شي نو اول زمونږ پاکستانیان او بیا دا نور خلک یو هوا ولا ورکي هغه د نسیز جوړ کی. خو دلته که تاسو د دې استادانو دې کمال ته ګورئ که نه سور ښکلې میچینګ کې په الله قسم چې سړی پې دوکه کېږي چې دا ټایل لګېدلی دی که نه څه شی دی څه ټاپه ده. خو دا د دې لاسو دا الله تعالی دې استادانو له یو هنر ورکړی دا خصوصي کرم دی د الله تعالی په تاسو باندې. دا یو ګاډ ګفټډ څیز دی چې الله تعالی یو انسان له ورکړي.
نو کوشش به داسې کوی چې دا داسې طریقې سره استعمال کوي دا کار چې یو عبادت هم وکړي الله پې هم دنه رضا شي او چې دغه د کور مالکان ته هم پیسې لګوي که نه پیسې پې لګوي چې دی هغه پیسې هم بې ځایه لړه نه شي او په اسلام کې تا ته ښه پته ده دوکه نشته موږ ټول مسلمانان یو کمزور یو ګناهګار یو خو د دوکې او د وزن د کمینۍ نه به ځان ساتي تاسو نوم څه دی جي زما نوم علي دی جي علي ماشاءالله ډېر ښکلی او زبردست او وی آی پي کار دی کړی دی سړی چې دا غذای نه رادن نشي څوک نو یقین وکړه دروغ د ایمان تاوان دی موږ به څه صفت وکړو صفت ته الله پکار دی خو کار دی ډېر زبردست کړی دی څومره وخت وشو د دې کار دی څومره وخت وشو چې دا پینټینګ دی سټارټ کړی دی ډېر قیمتي کار دی کړی یاره جي تقریبا زمونږ خو کېږي دغه زما خپله تقریبا داسې 7 کالو پورې کېږي چې زه ماشاءالله 7 کاله دې وشو عمر د خپل ټوټل څومره دی عمر مې جي 20 سال 21 سال شروع شو جي ماشاءالله زبردست دا تاسو کوم دا 3D کارونه کوي انو دا د دینه دغه کورونو والا دغه چې چاله راغلی دی تینه مطمئنی او جی بالکل مونږ خو ورته پهله نه وایو چې کار ختم کو کور کې ورته وایو مالکانو ته وایو وګرځئ پکې کم ځای ده ته پکې ښه نه ښکاري یا خراب ښکاري یا هم خوښ نه وي نو مونږ ته ووایي مونږ به بدل کړو چې هغوی ښه مطمئن شي نو مونږ ته وایي بس چې صحیح دی چې صحیح دی بس کار ختم شي ځو دی نه جي صحیح ده ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه ډېر زبردست کار دې کړی دی دا راته ووایه چې زیاتره خلک داسې دي چې خواهش لري چې زمونږ د هم په کور کې داسې ښایسته پینټینګ وي نو هر چاله ټیم ورکوي هر چاله ځان رسوي او جی ولې نه هر ځای ته ځو بل په پاکستان کې هم هر ځای ته ځو او هر چاله هم ټایم ورکوو خو دا چې یو ځای کې لکه فرض که نه وزګار نو یو کس راته لږ ډېر به ناکام کوي چې یو څو ورځې به راته صبر کوي باقي زموږ خپل کوشش دی چې هر چا ته ورسو او هر چاله کار وکړو جي موږ شروع کړی د دې دپاره دی چې یاره کو فرض که څوک ضرورتمند دي یا د چا خواهش وي چې موږ ورته خپل لاس هغه دغه ورسو جي بالکل زبردست زبردست د ټولو نه لوی او سیوا کمال د انسان اخلاق دي د کوم ورونو د کوم مسلمان د کوم ورور چې اخلاق ښایسته وي که نه نو دی خدای نه بدرنګوي نو د ټولو نه سیوا پیله اخلاق دي او بیا د دی دغه کار چې تاسو یې وینئ او انشاءالله په سکرین درته پوره ډیټیل درو کاکاجي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر وي خیر دی جی امن دی ستاسو نوم دی جی شیر غنی شیر غنی الله هم خوشحاله که جی الله هم خوشحاله که ماشاءالله زما په خیال چې دا تاسو کوم 3D دا پینټینګ وشو په علاقه به تاسو داسې جي نه لیدلی شته داسې چا کړی نو درې درې جي دلته بالکل چا نه دی کړی نه دی کړی نه او اوس دا لکان موږ څه وخت پس دوی ماله ټایم را کړی او روح وغوښتو دوی ماله 3D پوزیشن کوي لګیا او ماشاءالله ډېر ښکلی کار وایي کوي اس قسم کا مطمئن یې تینا بالکل کارم خوښ دی ښکلی اس قسم کچ پکې نشته اسې چېرته سوچ له به م راتلل چې بهی برنډه ده ډېرو ځایونو ته به تلي چا ماربل لګولي چا څه لګولي که نه نو ذهن له م راغلي دي چې ته ماربل یا مطلب دغه لیدل کتل هم کړي نه جي نه بالکل نه بس صرف دا بس دی په دې مینه ماتېږي د ماربل بالکل ډېر ښکلی ماتېږي ښه ښکلی کاروایي کړې ده هغه د استادانو نه تاسو مطمئن ښه ښکلی زبردست الله هم خوشحاله که جي د ټایم راکولو ډېره مننه خوشحاله و آباد اوسئ ستاسو سیلینګ ته هم ضرورت نشته چې تاسو وایي مطلب سیلینګ به کوو سیلینګ ته هم ستاسو ضرورت نشته الحمدلله دغه استادان په دغه چت باندې هم داسې قیمتي ډیزاینونه کوي چې لوک ته سیلینګ ورکوي وریځې د تاسو خپله کتی شي جي ماشاءالله دا هم ډېر زیات ښکلي او ډېر زبردست دې خوا یو خوا بل خوا که مونږ ګورو دا باډر یې ورکړي لرګي ټایپ کې څنګه چې مونږ په سیلینګ وغیره کې راولو نو دا هم هغسې لوک ورکوي دغسې پکې دا وریځې ماشاءالله ډېر زبردست قیمتي کار یې کړی دی تاسو لیدی شئ زه به پرې څه خبرې وکړم خو زه دغه استادان له داد ورکوم الله دې ولا مخکې هم کامیابي ورکړي ډېر ښکلی او ډېر زبردست کار زما په خیال چې زما د خبرو پکې نور څه ځای پاتې نه دی خو زما د خبرو مین مطلب او اکثر دغه زما مطلب چې یو مسلمان ورور ته خیر ورسي نو که څوک هم خواهشمند وي چې زما د داسې پینټینګونه داسې ښکلي ډیزاینونه وشي او په لږو قیمت دې وشي د بحیثیت د ماربل او د ټایل د هغې په مناسبت سره په دې ډېره کمه خرچه راځي نو بالکل تاسو راتلی شئ علي 3D پینټینګ چې څه علاقه ترې نه پاتې نه ده الحمدلله الحمدلله ډېر زیات کارونه یې وکړل
نو بالکل تاسو راتلی شئ او دای سره هم په دغه رابطه کولی شي په کم نمبر باندې مطلب چې دا په سکرین باندې کم نمبر چلیږي نو په دې تاسو رابطه کولی شي په دغه باندې واتساپ هم دی نو ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ محمد मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी।